د انتظار غړی په ختمېدو دی او هغه میچ چې ډېر زیات مینوال لري، هغه میچ چې ډېر خلک ورته په انتظار دي، هغه میچ ته چې ډېرو خلکو چوټۍ هم کړي دي، هغه میچ شروع کېدونکی دی. تقریبا 2-3 غنټې بعد به دغه میچ د آسټرالیا په ملبورن ښار کې شروع کېږي. هغه میچ د پاکستان او د انډیا دی. ډېر په زړه پورې میچ دی، زما په شمول ډېر زیات خلک ورته لیوالی چې دغه میچ به کله شروع کېږي. او بهرحال انشاءالله چې پاکستان به دغه میچ ګټي، دا زما پریډکشن دی او انشاءالله دا به ښه ثابتېږي. خو که چېرته پاکستان داسې سکواډ برابر کړي چې هغه ویننګ سکواډ وي، زما په خیال فخر زمان او رضوان له پکار دي چې دا اوپننګ ته راشي، بابر اعظم دی ون ډاون راشي، نو دې سره به د پاکستان چې کوم میډل آرډر دی هغه به هم یو څه ناڅه مضبوط شي. فخر زمان لازمي دی په دغه میچ کې باید چې چانس ورکړل شي، ورسره رضوان اوپننګ ته راوځي، ورپسې بابر اعظم شو، او دې تر څنګ افتخار هم لازمي دی، ځکه افتخار چاچو چې کوم دی هغه یو ډېر زبردست بالنګ تا ته کولی شي، تا ته په 4 اوورونو کې هغه کېدای شي وکټ نیمه هم والي او سکور به ډېر کم ورکوي. نواز هم لازمي دی، او په بالنګ کې چې کوم دی ماشاءالله د پاکستان فرنګي بالنګ بریلینټ بالنګ دی یار. زه خو ډېر زیات متاثره کړی یم د پاکستان بالنګ، ډېر زیات مینوال یم، خاص کر د شاهنشاه فرید او سره حارث رؤوف او نسیم شاه، دغه شان بالران چې تاسو سره یې نو تانه د دنیا یو ټیم هم نشي ګټلی. خو که چېرته ته په بیټینګ تر د 160 نه پورته رنز کې، نو د مخکې نه به تاسو ته خلک وایي چې تاسو دغه میچ ګټلی دی، ځکه چې تاسو سره شاهنشاه فرید او رضا خان حارث رؤوف او د نسیم شاه وي، هغه 140 پلس بالنګ کوي، هغې سره سوینګ هم کوي، نو هیڅ کله هم څوک ریسک نه لي په هغې باندې، غټ شاټونه په هغوی نه وال کېږي. یو خو د آسټرالیا عموما ټول څومره ګراونډونه چې دي د ټولو باونډریانې ډېرې غټې دي. د دې تر څنګ په دې میچ کې به زما د نظره محمد نواز چې کوم دی هغه ډېر زبردست بالنګ کوي، ځکه چې باونډریانې ډېرې غټې دي، هغه یو ریسکي بالر دی، هغه باندې به د غټ شاټ وهلو هڅه کېږي، خو باونډریانې ډېرې غټې دي، نو بیټسمینان به ډېر په اسانۍ ونه شي کړی چې د هغه نه انشاءالله که پاکستان تر بیټینګ وګټي او 160 نه پورته رنز وکړي، نو یقینا سره دا ویلی شم دا میچ به د پاکستان په ګټه وي. او پاکستان له پکار ده چې ډېر حوصلې سره گیم وکړي، ډېر ښه فیلډینګ وکړي، ډېر ښه بالنګ وکړي، او په بیټینګ کې مطلب پارټنرشپ وکړي، تر 160 رنزو هم وکړي، نو دا میچ به د پاکستان په ګټه وي. او مې غوښتل دوستانو په دغې باندې یو ویډیو وکړم، ځکه چې ډېر مینوال په انتظار و چې دا ویډیو به کله راځي، او چېرته چې مې یاستئ دوستانو ښاد او آباد اوسئ، د الله په امان.